ایران بالاخره د امریکا پر وړاندې سخت غبرګون ښکاره کړ. دا چې ایران څه کړي دي ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. امریکایي چارواکي وایي چې ایران د امریکا پر پوځي قراردادګاو د بالستیکي توغندیو برید کړی دی. د امریکایي چارواکو په وینا چې ایران په یو وار تر 1 درجن زیات توغندي د امریکایي پوځ پر قرارګاو ورتوغولي دي. توغندي له ایران نه توغول شوي دي او په عراق کې امریکایي اډه په نښه شوې ده. تر دم ګړیه د دغه توغندیو د برید تلفات نه دي روښانه، خو امریکایي رسنۍ وایي چې ښایي تلفات اوښتي وي. دا توغندي په عراق کې د عین الاسد پوځي اډې ته ورتوغول شوي دي. دا هغه اډه ده چې په عراق کې د امریکایانو تر ټولو مهم مرکز بلل کیږي. ایرانی چارواکو ویلي چې پر امریکایي اډې برید د غچ اخیستلو پر پار کړی دی. تر اوسه پورې له امریکا د دغه برید په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. البته امریکایي رسنۍ داسې انګیري چې ښایي ټرمپ بد غچ واخلي. که څه هم امریکایي رسنۍ وایي چې په عراق کې پر 2 امریکایي اډو د بالستیکي توغندیو تازه برید شوی دی، خو ایرانی چارواکو یوازې د عین الاسد امریکایي قرارګاه یادونه کړې. عین الاسد پوځي قرارګاه د ایران له باردن نه 280 کیلومتره لرې په عراق کې جوړه شوې ده. پر دغه امریکایي پوځي قرارګاه باندې د کرمانشاه نه د بالستیکي توغندیو برید شوی چې 420 کیلومتره لرې پرته سیمه ده. د جنوري په 3 نیټه د امریکا په هوایي بریدونو کې د ایران د سپاه پاسداران پوځي ډلې مشر قاسم سلیماني سره له 6 ملګرو وواژه. سلیماني هغه مهال تر برید لاندې راغی چې هوایي ډګر ته د ځایي ملیشي د یو قمندان مهدي المهندس لخوا لیږدول کېده. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوي وي. که مو خوښه شوي وي نو در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.